آیا د خپل کنټرولر څخه ناراضه یاست او نه پوهیږئ چې څه ورسره وکړئ؟ د کنټرولر په اړه ما یوه ویډیو مخکې هم جوړه کړې وه چې په هغه کې مې د اصلي او بدل په اړه بحث کړی و او هغه ویډیو تاسو د دې پورته تړونې څخه او یا په ډسکریپشن کې د لینک د لارې پیدا کولی شئ. په نننۍ ویډیو کې هم په دې اړه خبرې کوو چې څه ډول د خپل سیستم سره برابر کنټرولر وپلورو ترڅو نه اضافه مصرف وسي او نه سیستم کمزوری سي. داسې فکر وکړئ چې تاسو یوه 12 وولټه بیټرۍ لرئ او هندارې مو 200 واټه دي. اوس د دغه ډول سیستم دپاره څه ډول کنټرولر پکار دی؟ دا په ډېر اسانه توګه داسې کیږي چې د هندارو ټوله واټ به پر هغه وولټ وویشي چې بیټرۍ په چارجیږي. 12 وولټه بیټرۍ په 14.4 وولټه باندې چارجیږي. د دغه سیستم حساب داسې کیږي چې 200 واټه تقسیم پر 14.4 مساوي کیږي 14 امپیره. دا په دې معنی چې 0 امپیره کنټرولر زموږ د سیستم لپاره مناسب دی. خو که ستاسو بیټرۍ 24 وولټه وي او هندارې مو همدا 200 واټه وي نو اوس بیا حساب یو څه تغییر کوي. دلته بیا 200 واټه پر 28.8 وولټه وشو چې 7 امپیره په لاس راکوي. په دې صورت کې بیا ستاسو د سیستم لپاره 10 امپیره کنټرولر مناسب کار کوي. په دوهم حالت کې 200 واټه ځکه پر 28.8 وولټه وشو ځکه چې دلته بیټرۍ 24 ده او 24 بیټرۍ په 28.8 وولټه چارجیږي. ښه خبره دا ده چې 24 وولټه بیټرۍ غټ کنټرولر نه غواړي او که چیرې ستاسو مولد په 24 وولټه کار کولی سي نو تاسو باید چې بیټرۍ 24 کړئ چې په دې صورت کې د 12 وولټه په نسبت تاسو ته هم کوچنی کنټرولر ښه کار کوي او هم نازک وایر. خو که ستاسو هندارې ډیریږي مثلا 800 واټه هندارې وي او 12 وولټه بیټرۍ په دې صورت کې به نو بیا داسې حساب کوئ 800 واټه تقسیم پر 14.4 وولټه مساوي کیږي 55 امپیره. دا چې 55 امپیره خورا زیات دی او کنټرولر ډیر ګرموي نو موږ به 0 سلن د خوندیتوب په خاطر ور اضافه کړو. 55 په 1.2 کې ضربول د 0% اضافه کولو په معنا دي. یعنی موږ 80 امپیره MPPT کنټرولر ته اړتیا لرو. په دې صورت کې تاسو 50 امپیره کنټرولر هم کارولای شئ. خو که د هندارو ټول برق ذخیره کول غواړئ نو غټ کنټرولر ښه دی ځکه چې د 50 امپیره کنټرولر د سوځولو امکان ډیر دی ځکه چې دا کنټرولر به همیشه خپل ټول توان په کار اچوي. په کمنټ کې تاسو د چارج کنټرولر په اړه راته ووایاست چې تاسو څه ډول سیستم لرئ او څه ډول کنټرولر مو انتخاب کړی ترڅو زه او نور څارونکي د خپل اوریدونکو د سیستم په اړه خبر شو. که په لنډ ډول دا ټول را خلاصه کړو نو تاسو باید چې د هندارو ټول واټ پر هغه وولټ وویشي چې بیټرۍ ورباندې چارجیږي. بیا که مو 0 سلن د خوندیتوب دپاره ور اضافه کول نو په 1.2 کې ضرب کړئ او دا هم باید چې په یاد ولرئ چې 12 وولټه بیټرۍ په 14.4 وولټه چارجیږي 24 وولټه بیټرۍ په 28.8 وولټه او 48 وولټه بیټرۍ په 55.6 وولټه. تر دې ځایه مو نیمه موضوع وڅېړل. اوس به د هندارو پر وایر هم یو څه وغږیږو. لومړی به په دې پوه سو چې ستاسو کنټرولر د هندارو څو وولټه برق قبلولی سي. ما په یوه مخکنۍ ویډیو کې د هندارو د سیریز او پرالیل په اړه معلومات درکړي او په هغه کې مو ویلي چې د هندارو څه ډول تړل ډبل لاین غواړي او څه ډول نازک، کوم ډول کې امپیر ډیریږي او کوم ډول کې وولټ. خو که چیرې تاسو PWM کنټرولر کاروئ نو تاسو باید چې خپلې هندارې په موازي شکل وتړئ ترڅو یې امپیر زیات او وولټ کم سي. هر کنټرولر د وولټ محدوده اندازه لري. کله چې تاسو هندارې په مسلسل شکل تړئ نو وولټ یې زیاتیږي. نو په همدې خاطر دا اړینه ده چې په دې پوه سئ چې څو هندارې په مسلسل شکل سره تړلی سئ. مثلا ستاسو هنداره 100 واټه ده چې لاندې ځانګړتیاوې لري. آیا تاسو پوهیږئ چې ترڅو دغه ډول هندارو پورې باید چې په مسلسل ډول وتړل سي ترڅو داسې یو کنټرولر خراب نه کړي چې هغه 100 وولټه وي؟ د دې لپاره یوه فرموله په دې شکل ده چې کنټرولر ته د قبول وړ اندازه برق به په هغه اندازه کې ضرب کړي چې موږ یې د حفاظت او احتیاط لپاره زیاتوو 0.8. وروسته به یې د هندارو پر VOC وویشي. VOC د هندارو هغه وولټ ته ویل کیږي چې په عادي حالت کې راباسي نه د مصرف په حالت کې. مثلا موږ 100 واټه په 0.8 کې ضربوو او بیا یې په 4.3 ویشو چې دا 3.9 کیږي. دا په دې معنی چې یو 100 وولټه کنټرولر دغه ډول 3 هندارې بې له زحمته په مسلسل شکل قبلولی سي او بیټرۍ په چارجولی سي. په 0.8 کې ځکه ضربوو چې په ژمي کې هندارې ډیر برق تولیدوي ترڅو په ژمي کې بیا مشکل پیښ نشي. تاسو باید چې په یاد ولرئ کله چې هوا یخه وي او اسمان صاف وي د هندارو وولټ لوړیږي او په دې سره د هندارو برق ډیریږي. په غټو سیستمونو کې فیوز ډیر اړین وي او فیوز هم خپل اندازې لري او تاسو باید په دې هم پوه شئ چې څومره اندازه فیوز وکاروو. داس فکر وکړه چې ستاسو کنټرولر 40 امپیره دی. اکثره وخت په منیو کې د فیوز اندازه لیکلې وي خو که منیو نه و نو موږ به یې په دې ډول معلوموو.
د کنټرولر امپیر به راواخلې چې د دې کنټرولر امپیر 40 دی 1.25 به د حفاظت په خاطر ورسره ضرب کړي چې په دې سره 50 امپیر کېږي. دا د هغه فیوز اندازه ده چې تاسو ورته اړتیا لرئ. وروسته به د وایر اندازه هم معلوموي. د وایر معلومول ډیر اړین دي ځکه چې نازک وایر ډیر برېښنا ضایع کوي او ژر د کار هم لویږي. په دې جدول کې داسې وایر انتخابوو چې تر 50 امپیره زیات برق انتقالولی شي. هغه وایر چې 55 امپیره برېښنا انتقالولی شي هغه 8 ګیجه وایر دی. موږ به هغه وایر انتخاب کړو چې د 90 درجو حرارت تاب لري. فیوز ځکه باید چې تر وایر یو څه کمزوري وي چې کوم مشکل پیښیږي نو فیوز د هر څه تر مخه سوځي او وایر ګرمېدو ته نه پرېږدي. جاوید په کور کې 600 واټه سیستم برابروي او 12 ولټه بیټرۍ لري. دی اوس څه ډول مناسبه اندازه کنټرول معلوم او انتخاب کړي. لومړی یې تاسو معلوم کړئ، بیا پاته ویډیو وګورئ چې تاسو هم دومره انتخابوئ لکه څه ډول چې باید انتخاب کړئ. 600 واټه پر 14.4 شو چې 1.6 امپیره په لاس راکوي. دا چې د کنټرولر د حفاظت په خاطر باید ډیر زور ور باندې را نه وړل سي نو په 1.2 کې ضربوو. اوس نو معلومه سول چې جاوید 50 امپیر کنټرولر ته اړتیا لري. دا چې دا کنټرولر 100 واټه دی نو جاوید څو هندارې په مسلسل ډول سره تړلی سي. بیا هم هغه پخوانی فورمولا کاروو. 100 ولټه چې د کنټرولر د برداشت اندازه ده په 0.8 کې د حفاظت دپاره ضربوو. بیا یې پر 4.3 شو. اوس معلومیږي چې دا کنټرولر تر 3 هندارو پورې په مسلسل ډول قبلولی سي. یعنی جاوید به خپلې ټولې 6 هندارې په 2 چوکاټونو کې کنټرولر ته وتړي. تاسو په دې انځور کې وینئ چې یو 100 ولټه او 50 امپیر کنټرولر د یوې ذخیرې دپاره کارول سوی دی. دغه ډول کنټرولر ته MPPT کنټرولر وایي او دا کولی سي چې په همدې شکل په ښه توګه بیټرۍ چارج کړي. که د کنټرولر د ډولونو په اړه نور پوهېدل غواړئ نو دا ویډیو حتما وګورئ. اوس به د دې سیستم د وایر او فیوزونو په اړه وغږیږو. د دغه کنټرولر مطابق چې 50 امپیره دی موږ ته 2.5 امپیره فیوز پکار دی. نو یعنی 80 امپیره دغه ډول فیوز به ښه کار وکړي او وایر هم 6 ګیجه ته اړتیا ده ځکه چې تر 15 پورې هغه طاقت لري. دا چې فیوز څه ډول او په کوم وخت کې په کار راځي په دې اړه به په راتلونکي کې هم یو مفصله ویډیو جوړ کړو ان شاء الله. د کنټرولر په اړه د یوې خبرې ته باید ستاسو پام وي. زموږ په بازارونو کې اوس مهال په ډیر تکلیف سره MPPT کنټرولر پیدا کیږي. په بازار کې اکثر کنټرولران PWM وي او دا هغه کنټرولران دي چې د یوې هندارې یا هم د 14 ولټه لپاره جوړ شوي وي. که چیرې تاسو د PWM کنټرولر څخه کار اخلئ نو بیا ستاسو د هندارو زیاته اندازه برق ضایع کیږي. هڅه وکړئ چې په خپل سیستم کې MPPT کنټرولر ولګوئ. دا ځکه چې MPPT کنټرولر د هندارو ټوله برېښنا تر ذخیرې پورې رسوي او PWM کنټرولر یې تر 14 ولټه اضافه نه رسوي. دا لاندې ویډیوګانې هم خورا اړین معلومات لري او په کتلو ارزي. مننه. تر بلې اونۍ د خدای پامان.